تاسو له اهم او افسوسناک خبر درکو چې کوئټه کې ډبل روډ باندې بمي چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. اهم او افسوسناک خبر تاسو سره شریک کوو چې په کوئټه کې ډبل روډ باندې بمي چاودنه شوې ده. د پولیسو مطابق په دې چاودنه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د حوالې سره نور اطلاعات لا مخې ته نه دي راغلي، خو تاسو ته هم خبر درکو چې په کوئټه کې ډبل روډ باندې بمي چاودنه شوې ده. د پولیس مطابق په دې چاودنه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د اهم خبر او افسوسناک خبر تاسو سره شریک کوو چې کوئټه کې ډبل روډ باندې بمي چاودنه شوې ده. پولیس مطابق چاودنه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د دې چاودنې د وجې نه نور څه اطلاعات مخې ته نه دي راغلي. نور اپډیټس واخلو د خپل همکار جابر شاه نه. جی جابر شاه، د دې دھماکې حوالې سره هم اپډیټس کوي. جی بالکل، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا اوس یو شیبه د مخه چې دا د کوئټه ښار ډبل روډ ورته ویل کېږي، هلته چې دا نادره افیس او نادره افیس سره نږدې چې دا یوه زورداره بمي چاودنه شوې ده چې تر دې دمه پورې پکې 8 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي او نږدې د پولیس چې کوم موټر و هغه هم ورسره ولاړ ولو. نو ویل کېږي چې دا د پولیسو ګاډی چې ده هغه په نقشه کړل شوی و چې کوم چې دا نږدې ورسره زورداره دھماکه شوې ده چې کوم کې د پولیس اهلکارو عام وګړو په شمول 8 کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي او سیول هسپتال ته روان کړل شوي دي. او بلې خوا ته زه دغه درته وایم چې دغه ځای چې کوم دا ډبل روډ د نادره افیس سره نږدې دلته ګراجونه هم دي، د دوکانونه، یعنې دلته ډېره ګڼه ګوڼه یو خاصون مازدیګرو خوا ته ډېره ګڼه ګوڼه او نادره افیس هم دلته موجود ده. تر 5 بجو پورې خو د نادره دفتر چې هغه هم خلک هم دلته موجود دي، زنانه، ماشومان او نور خلک خپل شنتي کارډونه جوړوي. خو بلې خوا ته که موږ وګورو نو دغه ځای کې د ګڼې ګوڼې پر شمول دلته د پولیس اهلکارو چې دي مختلف ناکې هم لګېدلې وي، پولیس اهلکار هم دلته ولاړ دي. نو د پولیس ګاډي سره نږدې چې دا ویل کېږي چې دا چاودنه شوې ده چې په کوم کې تر دې دمه پورې 8 کسان چې دي هغه سره ژوبل شوي دي او ژوبل شوي کسان چې دي هغه سیول هسپتال کوټې را روان کړل شوي دي. او بلې خوا ته پولیس او اف سي غړي چې دي هغه موقع ته رسېدلي دي او شاوخوا علاقه چې ده او دې وخت کې محاصره کېږي. خو چونکې دغه ځای کې رش ډېر زیات دی او عام خلک چې دي هغه د دې نه بچ دي نو د دې پلټنې پیل کوي. جی ډیره مننه جابر شاه، تاسو موږ له اپډیټس راکول. یو ځل به بیا تاسو سره هم خبر شریک کوو چې کوئټه کې ډبل روډ باندې بمي چاودنه شوې ده. په دې چاودنه کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. ژوبل کسان فوري طور سره مقامي هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او د هغې د علاج معالجې سهولت چې دی سیسټم روان شوی دی.